ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله غژوندی بدی ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړی دي بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویدي کیږي او نه پریشانی پر راځي. پس مکه او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه اجازه پرته سپارښت وکړي شي؟ څه چې د بندگانو په وړاندې دي پر هغه هم خبر ده او څه چې له هغه نه پټ دي پر هغه هم خبر ده او د هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغه په ادراک کې نشي ایثارېدلی مګر دا چې د کوم شی علم ورکول هغه په خپل وغواړي. د هغه حکومت پر اسمانونو او زمکه خور شوی دی او د هغه ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی. یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سم خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یو داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅ کله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترګمیو نه رڼا تراباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترګمیو لوري تراکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیاتا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې و. په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې عمله چې هغه ته الله حکومت ورکړي. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په جواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخېژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سم لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم
قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول حق سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تیری دی چې چتونه پر بل مخ نسکو شیو غوول دا ودانی چې ورانی شوی دی دا به الله په څه شان بیا ژوندۍ کوي یعنی جوړوي. نو الله د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت بیا الله هغه دوهم ځل ژوندۍ کړ او له هغه نه پوښتنه وکړه وایي څومره وخت پروت وي؟ غوول یو ورځ یا څو ساعته به پروتو. وی فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوی دي. اوس دې په خپلو خوړو او بولګ نظر واچو چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خرته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوی دي او دا مو د دې لپاره داسې کړی دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یو نښانه وګرځو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پختې څنګه را پاتڅو په غوخه او په ستوکي پټو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی.